تازه او بد خبر، محمد آصف جلالي وفات شو. څوک څه کول او څنګه وفات شو؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په ډېرې خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې محمد آصف جلالي په افغانستان کې د دري ژبې وتلی تناز او پروګرام وړاندې کوونکی د زړه د حملې له امله ومړ شو. اروخات جلالي د یک په نامو تلویزیون سره چې له کابل څخه یې خپرونې کولې د شبخند پروګرام د وړاندې کولو له امله ډیر مشهور شوی و چې وتلی شخص به یې په پروګرام کې میلمه کاوه او په بېلابېلو موضوعاتو به یې ورسره د طنز په خوږو خبرې کولې. جلالي په پروان کاپیسا ولایت کې زیږېدلی و او د کابل پولی تخنیک پوهنتون څخه فارغ شوی و. آصف جلالي خپل هنري کار ته له ملي تلویزیون سره پیل کړی و او وروسته یې نورو تلویزیونونو ته مخه کړې وه. پیک سربیره نوموړي له تلو تلویزیون سره هم کار کړی و چې د تلو تلویزیون لخوا د ټوکیانو د انتخاب په برخه کې د پام وړ رول ودرلود. په دې اړه ولسمشر غني هم ډیر سخته خواشیني ښودلې ده او د هغه تشې د ادب په برخه کې یوه لویه ضایعه بللې ده. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم ضروري شریکه کړئ. مننه.